السلام علیکم. وعلیکم السلام. مده جوړ یې؟ ښه یم، ته ښه؟ مینه جوړ یې؟ و خیرت دی، ته ښه یې؟ و خیر اوسه. السلام علیکم. وعلیکم جوړ السلام. یې؟ ته راسه. خدای دې خیر کړي. تا څه وویله؟ ما سلام مې درته وایي. او بیا دې څه شو ویل؟ مال جوړ یې؟ خیرات دی؟ نو خو زما حال دې نه وپوښتئ چې ما جواب څه درکوئ. دغه به دې راته ویل چې ښه یم خیرات دی. یعنې خو تا باید ما ته غوږ نیولی وای، زه به خپل حال درته ووایم چې زه ښه یم که نه یم ښه. ښه داسې وایه. سمه ده، بیا به سبا د خیر راته ووایه. نن زه ځم دفتر ته، پر ما یو څه ناوخته دی. یا ته ودرېږه، نو سبا خو به د سبا حال درته وایم، د نن حال خو به نن درته وایم. ته راس. دا خو یو روغبړ و، دا خو ما ستا یو حال وپوښتی، سوال خو مې نه دی درڅه کړی چې جواب راکړې. بس ما درته ویل ښه ته ویلي وای چې جوړ یم. والا د غونه کیسه ده. ته ودرېږه. څنګه خلاص؟ ما څنګه یې ښه یم، نو خو زه خو نه یم ښه. نو ته زما حال وپوښتې وای، راس دلته کښېنه. وروره تا خو د دې خبرې سره نغاره جوړه کړله، کیسه دې ځینې جوړه کړله. دا خو یو پوښتنه وه، ما درته ویل څنګه یې، تا باید ویلي وای چې ښه یم. اوس ته زما پوښتنه وکړه تا څنګه؟ ښه هغه ښه دي، زه به درته وایم. څنګه یې ځوانه؟ بیخي ښه یم، خیرات دی. خیر خیرت دی. ته قسم واخله. څه معنا قسم واخله؟ قسم ولې داسې پر هر کوچني خبره واخلم؟ نو ولې درواغ وایه؟ سمه کیسه وکړه. خیرت دی، جوړ یې، حال راته ووایه. ښه نو سم پر حال به درته وایم چې نیم پسې پرېږدې. ښه نو ته حال څنګه یې؟ وم حال څنګه یې، حال راته ووایه. نو غوږ شه چې سم حال درته وایم انډیواله. خبره داسې ده، اول چې پر لار را روان وم، د دوو پوره وړو زنګ رالی. مریضي په کور کې جلا، بېکارۍ دې څه وایي، د دې خوا روژه ده پسې، دې خوا د خلکو ګرانۍ دي، سړي پشي خوله نه پورې کېږي، اوړه دې په کمال دي، بوره دې پر کمال ده، انسانان څنګه دي سره. ته کوم حال درته وایم، د کومه ځایه سې درته شروع کړم انډیواله. د بلې خوا دا د اختر رالی پسې، د خدای یوه ولاکه لرم. پاکرې شروع کړي لږ چې د بلې خوا د اختر وروسته نو کومه دی چې سړی غوږ راته نیسي. نو زه څنګه چاته پوره کیسه وکړم، خود به دغه وایي چې ښه یې ښه یې ښه یې ښه یې.